دا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ته فرمایي چې یو سړی نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او عرض وکړو چې د الله رسول نه جهاد ته تلل غواړم. نبی علیه السلام ورته ویل چې ستا مور پلار ژوندي دي شته او ته د هغوی خدمت کوه او هغوی ته راحت رسوه، هغوی د خوشحالۍ دپاره کوشش کوه، دا ستا دپاره جهاد دی. د دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، محدثین فرمایي چې دا کیدای شي نبی علیه السلام ته د وحی په ذریعې سره منکشف شوي وي چې د مور پلار دی ضعیفه دي، خدمت ته ضرورت لري، او که دی لاړ شي نو مور پلار خدمت ته څوک نه وي. د دې وجې نه نبی علیه السلام دا خبره وکړه. او که جهاد چېرته فرض عین بیا خو به مور پلار اجازې نه بغیر هم جهاد ته ځي. و بهرحال د یو خاص صورت دی چې ستا مور پلار دونه سپین ږیري بوډاګان وي چې د خدمت هېڅ څوک نه وي، نو بیا جهاد په ځای د هغوی خدمت کوه. خو دینه دا خبره معلومه شوه، ګوره نبی علیه الصلاة والسلام صحابي ته وایي چې د مور پلار خدمت کوه چې هغوی محتاج وي. محتاج کله وي چې سخت سپین ږیری وي، مریض وي، مور د پلار د سپین ږیري د په ځای پراته دي، خپل خدمت په خپله نشي کولی. د هغو خدمت کول تا ته الله دومره ثواب درکوي چې ګویا ته د الله په لار کې جهاد کوي. محترم مسلمانانو ورونو، خصوصا هغه خلک، هغه ځوانان چې مور پلاری بوډاګان سپین ږیري وي او خپل خدمت نشي کولی، محتاج وي، په خپله هم خدمت کوي، کور کې خپل زنانه ته هم وایي چې خدمت یې کوي، ځکه د جهاد په اندازې به الله ثواب اجر او ثواب درکوي. لہذا مور پلار خوشحاله ساتئ، او خصوصا په هغه حالت کې چې هغوی کمزوري وي، خپل خدمت په خپله نشي کولی، خیال کوي چې دنه خفه نشي، خدمت کوي او ځان ته جنت حاصل کوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.